وانفقوا فی سبیل اللہ نفقو کئی پلار د اللہ کے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ مورا چوئی زانو نخپل حلاکت واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ولا تلقوا بأیدیکم. طالبانو که یو مسلمان راجیک سی د کفر په صف باندې تنا حملو کی ورننوزی فدایی حملو کی طالبانو دا اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ نو بعضې علما وی دا ناروا ده ځکه دې آیات نه ځان هلاکت ته اچول دي. خو طالبانو اصل کې روح المانی وی او ټول تفسیرونه وایي دا داسې چل و طالبانو د قسطنطنیې جهاد د قسطنطنیې په جهاد کې د رومیانو سره جنګ یو مسلمان راغی د کافرو منځ ته ورننوته نو هلته قتال وکړه نو دا نور مسلمانانو ځان هلاکت ته واچو. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ورته ویل ای خلکو آیات په موږ حق کې نازل سوی موږ یې په معنا ښه پوهیږو. دا مطلب نه لري کله چې اسلام ترقي وکړله بیا د صحابه راجیک سول ویلې چې راځئ اوس خو اسلام په مخ روان د مسلمانان ډیر سول موږ او تاسې به ذاتي د مسلمانانو سره نفقې نه کوو مسلمانانو ته به نفقې نه ورکوو دا صدقې وو دا شیان به نه ورکوو خپلو باغونو باندې به مصروف سو. ترک د جهاد او نه نفقه کول الله دا آیات هلته را نازل کړ د نبی علیه السلام په ژوند کې موږ دا مشوره وکړه چې رسول الله ژوندی و چې ذاتي به موږ خپل کارونه کوو نفقې به نه کوو. الله دا آیات را نازل کړ وانفقوا فی سبیل الله نفقه وکئ ترک د جهاد هلاکت ته دلته دغه مطلب نه ده چې دا تاسې ترنه اخلی. وانفقوا نفقه وکئ په لار د الله کې نه نفقه کول او ترک د جهاد ځان هلاکت ته چول دي. همداسې ده که نه طالبانو نن اسلامي امت له جهاد نه لرې سو څومره دې ورځې هلاکیږي څومره دې په ټوله دنیا کې نن بې قدره خلک هغه مسلمانان دي که نه طالبانو؟ هغه اوکراینیان څه دي چې د روسانو سره جنګ دغه اوکراینیان هم نن د مسلمانانو نه ډېر قدر لري ځکه په کلکه باندې امریکایانو غربیان ټول د اوکراین دفاع کوي څومره مکمله دفاع یې کوي نن د اسلامي امت دفاع چا نه کوله او یوازینۍ لاره چې مسلمانان د خپل ځان دفاع ونه کړي بل څوک یې دفاع نشي کولی ومولي د طالبانو اوس د غزې د څوک دفاع وکړي که نه بېغیرته مسلمانان هم نشي کولی. هغه حقوق بشر چې موږ ته دلته ناروي ښځې مکتبونه هم بند کړي هلته چې په زرګونو مسلمانان د لوږې نه مړه کېږي په روزه کې هلته هېڅ خبره نشته ده حقوق بشر دلته حقوق بشر نشته ده خو څوک نشته ده لنډې دا طالبانو که نه وي چې زور نه وي خواره ګیره بچي وکړي یوازینی شی چې د کفر په مقابل کې د مسلمان مظلوم ترنه خلاصولی چې هغه څوک ده جهاد ده. خو جهاد خو تنها نه د طالبانو چې پې ورمنډه که د جهاد اسباب هم ډېر ضرور دي طالبانو اسلامي امت باید چاته متوجه سي سخت د جهاد اسبابو ته طالبانو قسم په الله چې د جهاد اسباب خو برابر سو په دنیا کې به اعز د قومونو بیا څوک وي ابي اسلام وي خو مسلمانانو طالبانو جهاد هم پرېښی او د جهاد اسباب هم پرېښي دي بس دی وي د قرآن ته نامه بزي صدرای ویلي دي چې دا وایي او قرآن دې ته نازل ده چې دا مرفوع ده دا منصوب ده ان هذان لساحران ولي عمل نه ده پې کړی ټول عمر په دې کې تیر کړي سړي هلته اصلي معنا ته متوجه سه هغې ته هم پروا نه کوي یو څه خلک ور واچوه هېڅ پروا نه کوي یو شل نفره د هغې ته مي سل نه زده یو لک دي. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين.